سلام دوستانو، هیله امید ده چې راته روغ جوړ بهست دی. زه جاوید رحمان ګوهري ما تاسو ته ښه راغلاست وایم. دوستان، تاسو ته په نوې ویډیو کې داسې یو ټریک ښایم چې څنګه موږ کولی شو په یو فولډر کې د کمپیوټر ټول سیټینګ ترتیب کړو. دوستان، تاسو راشئ دلته رایټ کلیک وکړئ، د نیو څخه یو فولډر چې تاسو جوړ کړئ تاسو بیا دغه کوډ د دې ځای څخه کاپي کړئ، په دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ، دلته رینیم ته راشئ، تاسو د دې په رینیم کې همدغه کوډ ورته پیسټ کړئ، بیا بیرته تاسو انټر کړئ. تاسو ګورئ ملګرو چې موږ سره د فولډر نه کنټرول پینل جوړ شو، دا تاسو اوپن کړئ. تاسو به د کمپیوټر ټول سیټینګ په یو فولډر کې ترتیب شي. تاسو ګورئ موږ سره فایل هسټري ده، انډیکسینګ اپشن دی، کیبورډ دی، موس دی، نیټورک اینډ شیرینګ سنټر دی. تاسو ګورئ چې موږ سره د کمپیوټر ټول سیټینګ په یو فولډر کې ترتیب شو. دوستان، که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ پاڼه در سره لایک او فالو کړئ، او دې ترڅنګ زموږ یوټیوب چینل هم در سره لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو دا او دې ته ورته نورو مهمو ویډیوګانو ته تاسو ورسوو.